د هغې نه بعد حدیث ته وعن ابن عمر رضی الله عنهما عبدالله بن عمر دا خبره کوي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم کان اذا ادخل المیت القبر کله چې به مړی قبر ته خلکو کوزو او وردننه کو به یې قبر ته قال پیغمبر صلی الله علیه وسلم به داسې وایي بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله وفي رواية وعلى سنة رسول الله مړی چې به قبر ته کوزو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا ذکر وی بسم الله د الله په نوم سره وبالله د الله په مرستې سره او د الله په وینا سره وعلى ملة رسول الله او د پیغمبر په طریقې خخو یو روایت کې راځي وعلى سنة رسول الله سنت د طریقې ته دا حدیث امام احمد امام ترمذی امام ابن ماجه راوړی وعلى سنة رسول الله و دا روایت دا امام ابو داود راوړی او دا برته فائدې ذکر کو قبر کې چې کله مړی ایږدي نو دا ذکر په څلورو طریقو سره راغلی دی یاد یې ساتئ که څوک یې نوټ کوي لیکي د هغه دپاره به فایدهمني او که څوک ډېر تکړه او د حدیثونو د ذخیره سره پرته وي په کوټه کې او ځان له را جمع کولی شي نو دا خو بیا د هغه ته مونږ بلکې هغه ته هم خوشحالي وي که نوي څه پکې پیدا کړي چې مونږ ته یې ووایي بیا که چا سره دومره علم وي او په خپله را جمع کوي د دې کتابونو نه روایت نو بیا صحیح ده خلاصه د هغه روایتو دا ده چې څلور قسمه ذکر راغلی دی اولنې دې روایت کې شتي بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله دویم بسم الله وعلى ملة رسول الله دریم بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله سلورم بسم الله وعلى سنة رسول الله احسان سے بوجھ لکل کم کم نہیں بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله بسم الله وعلى ملة رسول الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله سلورم وعلى سنة رسول الله نو دا ذکر دی چې کله مړی قبر ته دننه کې نو دا ذکر به ورسره دا ذکر به ورسره وي دغه څلورو طریقو سره راغلی چې کومه وي دي مو هغه جایز